هلک په خپل نوي ملګري باور وکړ ځکه چې د خطر په وخت یې د ده مرسته کړې وه. بیا یې پیسې راویستې او ویې شمارلې. ځوان پیسې واخیستې او ویې ویل موږ به سبا احرام مصر ته ځو، خو اوس زه باید 2 اوښان واخلم. دواړه د تاینجر په تنګو کوڅو کې رهي شول. هره خوا دوکانونه د خرڅلاو له شیانو ډک وو. دوی د ښار منځ ته راورسېدل چیرته چې بازار تود و. په بازار کې له سبزیانو پرته چړې، قالینې او تمباکو هم خرڅېدل. خو هلک د 1 دقیقې لپاره هم له خپل نوي ملګري نه سترګې نه اړولې، ځکه چې ټوله پانګه یې اوس د ده په لاس کې وه. یو وار یې په زړه کې ورتېر شول چې پیسې بیرته ترې واخلي، خو بیا یې دا د ملګرتیا وړ کار ونه باله. دی خو د دې نااشنا هیواد له دودونو سره هم بلد نه و. بیا یې په زړه کې ویل زه به دې څارم چې څه کوې، هسې هم زه له ده نه زیات زورور یم. په دې ګډوډۍ کې هلک ناڅاپه یوه ښکلې توره ولیده. دومره ښکلې توره ده هېڅکله نه وه لیدلې. د تورې تیکې له سپینو زرو جوړ او ښکلي غمي پرې ټک وهل شوي وو. هلک له ځان سره لوړه وکړه چې له مصر نه بیرته راشي نو دا توره به ارومرو اخلي. خپل ملګري ته یې کړل. له دوکاندار نه پوښتنه وکړه چې دا توره په څو خرڅوي، خو کتل یې چې ملګری یې نشته. دی د یو څو دقیقو لپاره تورې ته په کتو بوخت شوی او له ځوانه یې سترګې اړولې وې. هلک داسې احساس کړه لکه زړه یې چې چا په موټي کې ټینګ نیولی او ټټر یې راغونډ شوی وي. نور یې د اخوا دیخوا کتو توان هم نه درلوده، ځکه چې وپوهېده چې څه به وویني. څو شېبې هغه ښکلې تورې ته وکتل. بیا یې خپله مېړانه په ځای کړه او راوګرځېد. چارچاپېره یې بازار له خلکو ډک و. خلک تلل راتلل، چغې وهلې او د ناپېژندلو خوړو د بوی تر څنګ یې سوداګانې کولې. خو د هلک د ملګري هیڅ درک نه و. هلک ځان ته ډاډ ورکاو چې ملګری یې هسې په تصادفي توګه له ده نه بیل شوی دی. ده پریکړه وکړه چې په دغه ځای کې ودرېږي او د ځوان د بیرته راتلو انتظار وباسي. هغه انتظار کاوه چې یو ملا مینار ته وخوت او چغه یې کړه. د بازار ټول خلک لکه د میږو خواره شول. دوکانونه یې وتړل، لاړل په زنګنو کېناستل او تندي یې په ځمکه ولګول. لمر هم په ځوړ شو. هلک څو دقیقې ډوبېدونکي لمر ته کتل، خو آخر لمر هم له بازاره چاپېر جوړو شویو سپینو کورونو تر شا پټ شو. ده ته ور یاد شول نن سهار چې دا لمر راوخوت نو دی په یو بل هیواد کې و. 15 میږې لرونکی شپونکی و او د یوې نجلۍ د لیدو په تمه و. نن سهار دی وپوهېده چې څه ورپېښېږي، ځکه چې سهار دی د پیژندل شویو ورشوګانو په منځ کې و. خو اوس چې لمر پرېوت نو دی په یوه نوي هیواد کې و. په ناپېژندلي هیواد کې ناپېژندلی کس و چې د هیواد په ژبه هم نه پوهېده. دی اوس شپون هم نه و، هیڅ یې هم نه درلودل. ان دومره پیسې هم نه لرلې چې بیرته خپل هیواد ته پریستون شي او دوباره خپل کار پیل کړي. هلک له ځانه سره وویل چې دا هر څه د لمر د راختلو نه واخله د لمر تر پرېوتو په منځ کې وشول. ده ته په خپل ځان ترس ورغی او ځان ته په غوسه هم شو چې څنګه یې دا انګېرلې وه چې په ژوند کې په دومره غټ بدلون داسې ژر راشي. هلک ډېر خفه شو او زړه یې غوښتل چې په چغو چغو وژاړي. د چیرته هم د خپلو میږو په وړاندې هم نه و ژړلی، خو اوس بازار تش و او دی د خپل کور نه هم لرې و نو ویې ژړل. ده ته ځکه هم ژړا ورتله چې خدای هم د ده مرسته نه وه کړې. په زړه کې یې تیر شول کوم خلک چې په خوبونو باور لري له هغوی سره خدای داسې چلند کوي. بیا یې ځان ته وویل ما چې میږې درلودې نو ډېر خوشحاله وم او خپلې میږې به مې هم خوشحاله ساتلې. خلکو به ما ته ښه راغلاست ویل، خو اوس زه یوازې او خفه یم. اوس به زه فقط د یو بنیادم له امله د نورو خلکو سره هم تریخ چلند کوم او په چا به هم باور نه کوم. اوس به زه د هغو کسانو نه کرکه کوم چا چې خپلې خزانې موندلې دي، ځکه چې زه د خپلې خزانې په موندلو کې بریالی نه شوم. خو زه به خپل پاتې شوي څیزونه له لاسه ورنه کړم، ځکه چې زه دومره توان نه لرم چې نړۍ فتح کړم.
هلک خپله کڅوړه خلاصه کړه چې پاتې شوي څیزونه وګوري. د فکر کاوه چې هغه سینډویچ به هم په کڅوړه کې پروت وي کوم چې د په بیړۍ کې د سفر په وخت نیم خوړلی و. خو چې ویې کتل په کڅوړه کې تش هغه غټ کتاب، بالاپوش او هغه 2 کاڼي پراته وو چې بوډا ورکړي وو. د هلک چې په کاڼو نظر پریوت نو لږ ډاډه شو. د خپلې 6 میږې د دې 2 قیمتي کاڼو چې د سرو زرو د زغرې نه راښکول شوي ورکړي وي. د کاڼو په پلورلو د بیرته تګ ټیکټ اخیستلی شوی، خو هلک اوس هوښیار شوی و. کاڼي یې له کڅوړې نه راوویستل او په جیب کې یې کېښول. د ځوان ملګري فقط یوه خبره رښتیا کړې وه چې دا بندر دی او هر بندر د غلو نه ډک وي. اوس هلک وپوهېده چې هغه دوکاندار ولې قار و. دوکاندار غوښتل چې ده ته ووایي چې په ځوان باور مه کوه. هلک ځان ته کړل، زه هم د نورو خلکو غوندې نړۍ ته د خپل لوري نه ګورم. زه هم غواړم چې هغه څه پیښ شي کوم څه چې زما په زړه وي. هغه څه لیدل نه غواړم کوم چې رښتیا پیښیږي. د ورو ورو په کاڼو ګوتې وهلې او د کاڼو تودوخه او وجود یې احساساوه. دا کاڼي د ده خزانه وه. په کاڼو ګوتې وهلو سره یې تبه جوړه شوه ځکه چې کاڼو ده ته بوډا وریاد کړ. بوډا ویلي و، ته چې رښتیا یو کار کول غواړې نو ټول طبیعت ستا مرسته کوي. هلک د بوډا په خبره کې پټ رښتیا لټول. اوس دی په بازار کې پکې یوازې ولاړ او په جیب کې یوه کاسیره هم نه وه. رمه یې هم نه درلوده چې د شپې د تیرولو د ځای غم یې وخوري. خو دا 2 کاڼي د دې خبرې اثبات و چې هلک د یو داسې پاچا سره لیدلی دي چې د ده په تیر ژوند هم خبر و. هلک کاڼي بیا کڅوړې ته واچول او د دوی د ازمایښت پریکړه یې وکړه. بوډا ویلي و چې باید سپینه او بې پلوه پوښتنه وکړي. هلک غوښتل چې د کاڼو نه وپوښتي چې د بوډا دعاګانې اوس هم د ده سره ملګري دي او که نه. هلک کڅوړې ته لاس وروړ او یو کاڼی یې راواخیست. دا د هو. هلک کاڼی بیا کڅوړې ته واچاوه او بله پوښتنه یې وکړه، زه به خپله خزانه ومومم. بیا یې کڅوړې ته لاس وردننه کړ، خو دواړه کاڼي د کڅوړې په یو سوري ووتل او لاندې په ځمکه پرېوتل. هلک ته تر اوسه دا پته هم نه وه چې په کڅوړه کې سوری شوی دی. هلک ټیټ شو چې یوریم او تومیم راواخلي، خو بیا د بوډا بله خبره وریاده شوه. هڅه کوه چې د پالونو لوستل زده کړي او پالونه تعقیب کړي. دا هم یو پال و. هلک مسک شو. کاڼي راواخیستل او کڅوړې ته یې واچول. د کڅوړې سوري ته ګینده وهل مهم ونه ګڼل ځکه چې کاڼي د خپلې خوښې خاوندانو او کله یې چې زړه غوښتل د کڅوړې نه وتلی شوی. هلک پوهېده چې د ځینو شیانو په اړه ډېرې پوښتنې کول ښه خبره نه ده ځکه چې بیا بني آدم د خپل برخلیک نه لرې کیږي. بیا یې په زړه کې وویل، زه لوړه کوم چې خپلې پریکړې به پخپله کوم. کاڼو ده ته ویلي و چې بوډا سړی تر اوسه ورسره دی ځکه خو هلک نور هم ډاډه شو. بیا یې په تش بازار نظر تیر کړ، خو اوس دی دومره خفه نه و. بیا یې ځان ته کړل، دا ځای خو هم ناپېژندلی نه دی، فقط نوی دی او زه خو هسې هم د ګرځېدو شوقي یم. که احرام مصر ته ونه رسم هم پروا نه کوي. دومره سفر مې وکړ چې نورو شپنو نه دی کړی. نور شپانه څه خبر دي چې 2 ساعته مزل کولو نه پس څنګه عجب عجب شیان لیدل کیږي. دا سمه ده چې اوس دا نوی ځای تش دی، خو ما هغه وخت د دې ننداره وکړه چې د خلکو او د ژوند نه ډک و. هغه ننداره به کله هم هیره نه کړم. هلک ته هغه توره وریاده شوه. د تورې په رایادولو لږ ناکراره شو، خو دا بیخي رښتیا وه چې ده چیرته هم دومره ښکلې توره نه ولیدلې. د دې ټولو شیانو په اړه د فکر کولو په وخت ورپه زړه شول چې د ځان غم هم کول غواړي چې د خپلې خزانې په لټون کې یو غل لوټلی دی. ځان ته یې وویل، زه هغه ګرځېدونکی یم چې د خپلې خزانې په لټون پسې راوتی یم. هلک د چا په ښورولو له خوبه راویښ شو. دی په تش بازار کې وده شوی و، خو اوس بازار بیا را ژوندی کېده.
هلک را پاڅېد او د خپلو میږو په لټون یې یو خوا او بل خوا وکتل. بیا ور په یاد شول چې اوس خو دی په یوه بله نړۍ کې دی، خو د خفه کېدو په ځای یو ډول خوشحالي احساس کړه، ځکه چې اوس د میږو لپاره د اوبو او خوړو د لټون په ځای د خپلې خزانې لټون ته اوزګار و. د هلک په جیب کې یو کاسېره هم نه وه، خو باور یې کلک و. د بېګا د شپې پرېکړه کړې وه چې له نن نه پس به دی هم د هغو سربازانو په څیر ژوند تېروي د چا په باب چې ده په کتابونو کې لوستلي وو. هلک د بازار په لور وخوځېده. دوکاندارانو او سوداګرو خپل دوکانونه او کراچۍ سمولې. هلک هم له یو دوکاندار سره د دوکان په سمولو مرسته وکړه. د دوکاندار په شونډو مسکا وه او خوشحاله ښکارېده. دوکاندار د خپل ژوند نه ښه خبر و او د پیل کېدونکې ورځې د کار لپاره چمتو و. د دوکاندار مسکا هلک ته هغه د کمالاتو نه ډک بوډا ور یاد کړ. په زړه کې وویل دا دوکاندار شیریني جوړوي، خو دا کار د دې لپاره نه کوي چې وروسته به په سفر ووځي او د سوداګر د لور سره به واده وکړي. دی دا کار ځکه کوي چې هم یې دا خوښ دی. او ناڅاپه یې احساس کړه چې دی هم د هغه بوډا په شان پوهیږي چې خلک خپل برخلیک ته څومره ورنږدې دي یا څومره ترې لرې دي. بیا یې په زړه کې تیر شول ما دا کار مخکې چیرته نه دی کړی، خو دا خو ډېر آسان کار دی. دوکان چې سم شو نو دوکاندار هغه شیریني چې لومړی یې جوړه کړې وه هلک ته ونیوله. هلک شیریني وخوړه او د دوکاندار نه یې مننه وکړه. بیا په خپله مخه روان شو. څو ګامه یې اخیستي وو چې فکر ورغی چې د دوکان د سمولو په وخت دوکاندار عربي ویله او د خپله د اسپانیایي په ژبه خبرې کولې، خو بیا هم دوی دواړه د یو بل په خبرو پوهېدل. بیا یې په زړه کې وویل چې ځینې ژبې د توریو متازه نه وي. لکه څنګه چې زه د خپلو میږو په ژبه پوهېدم داسې د دې خلکو په ژبه هم پوهېږم. هلک نوي نوي شیان زده کول. ځینې څیزونه خو ده پخوا هم لیدلي وو، خو ورته ځیر شوی نه و. که زه په داسې یوه ژبه وپوهېږم چې د توریو محتاجه نه وي نو په ټوله نړۍ به وپوهېږم. هلک ښه په قرار زړه د تانجر په کوڅو کې روان و او فکر یې کاوه چې په دې توګه به دی د پالونو په لوستلو وپوهېږي. دی پوهېده چې دا ډېر صبر غواړي، خو یو شپون د صبر په ارزښت ډېر ښه پوهېږي. بیا ناڅاپه فکر ورغی چې په دې نوې نړۍ کې هم دی هغه زده کړه کاروي چې د میږو سره یې کړې وه. بوډا هم ده ته ویلي و د ټولو شیانو اصل یو دی.